बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामونه ملګرو د پولیټیکل ساينس دریم لیکچر سره تاسو ته حاضر یم او د نن ټاپک دی د ریلیشنشپ بټوین پولیټیکل ساينس اینڈ سوشیالوجي. د دواړو سوشیالوجي چې کوم سبجیکټ دی او پولیټیکل ساينس چې دی دواړو مینس کې سیمیلریټي سره د دواړو مینس کې یو بل سره نزدېکت او قربت څومره دی او د دواړو مینس کې ډیفرنسز چې کوم دي نه هغه څه دي. نو دا دواړه به نو د دې نه دا انټرسټینګ دی ځکه چې د دې نه به موږ ته دا هم پته ولګي چې د سوشیالوجي کې څه ویلی شي. نو ګورئ د ټولو نوم خو آسان ډیفینیشن د سوشیالوجي دا چې سوشیالوجي از د سبجیکټ which studies society. Political science is the subject which studies politics یا which study state and government. اوس که موږ وګورو نو ګورئ دا سټیټ او ګورنمنټ چې دي او دا پالیټکس چې دي دا هم د سوسایټۍ سره که نه نو چې دا د سوسایټۍ سره نو د پولیټیکل ساينس او د سوشیالوجي یو بل سره دې ځای کې لینک جوړیږي. ګورئ ورته سیمیلریټي دا ده چې پولیټیکل ساينس از اټس برانچ. سوسایټي ډېره لویه ده په سوسایټۍ کې خور سره راځي په سوسایټۍ کې خو ګوره بازار هم راځي نو بازار کې کاروبار کې بزنس کېږي دا هم اټ از د پارټ اف سوسایټي. په سوسایټۍ کې دننه جومات هم راځي نو دکه اټ از د ریلیجیس اسپیکټ اف اور لایف او دا ریلیجیس اسپیکټ اف اور لایف دا هم د سوسایټۍ سره زموږ د سوشل لایف سره دا سیاست پکې هم دننه راځي. نو چې دا سیاست پکې دننه راځي نو مطلب دا دی چې سوسایټي سوشیالوجي چې دا نو اټ از ا ټری اینڈ پولیټیکل ساينس از اټس برانچ. چې پولیټیکل ساينس صرف د پالیټکس سټډي کوي او سوسایټي سوشیالوجي د ټولې سوسایټۍ سټډي کوي. نو دا سوشیالوجي چې دا نو دا ټوټل دی او پولیټیکل ساينس د دې یو پارټ دی. دویم نمبر چې کوم دی شیر ټاپکس دي شیر ټاپکس دي لکه ډېر زیات ټاپکس دي چې هغه په پولیټیکل ساينس کوم ویلی شي او په سوشیالوجي کوم ویلی شي. لکه ګورئ که یو ځای کې چې کوم دی سپیسیفیک کرایم وشي که نه نو بیا سوشیالوجیسټ چې کوم دي نه دی وایي چې دا سپیسیفیک کرایم دلته ریپیټډلی په یو سوسایټۍ کې کېږي نو دا ولې کېږي دی دغې سوسایټۍ سټډي کوي سروې کوي نیچر د هغې سټډي کوي او پبلک اوپینین سټډي کوي چې د خلکو ریاکشن څه دی فیډبیک څه دی د هغې نه بیا هغوی چې کوم دی روزان خبروي. نو اوس د پالیټکس چې دی نه پالیټکس هم چې موږ ووټونه اخلو سیاستدانان چې دي یا الیکشن چې دی دا هم په سوسایټۍ کې دننه دي. نو چې سوسایټۍ کې دننه دي نو دا ولې دي یو ځای کې چې کوم دی نو یو علاقه ده چې هلته کې جمعیت له خلک ډېر ووټونه ورکوي بله علاقه ده چې هلته کې د مسلم لیګ نون هغه ځای دی بله علاقه ده هلته کې چې کوم دی نو پیپل پارټي کامیابه ده. دا ولې دا ځکه چې دا هر یو سوسایټي د بل نه بدله ده هلته د پبلک اوپینین د خلکو بدل دی. نو دا وګورئ اوس دا د سوشیالوجي ټاپک هم دی دا د پولیټیکل ساينس ټاپک هم دی. د دغه شان ګورئ دې نه به تاسو ته پته ولګي چې وایي دا ایسټن ډیوډ ایسټن او جیبریل ایلمنډ او میکس ویبر دا درې واړه پولیټیکل ساینټسټ چې کوم دي دا پولیټیکل ساینټسټ وروستو د یو بل سوشیالوجیسټ وو. دی په اصل کې چې کوم دی نو ماهر عمرانیات نو دی دواړه چې دي ایسټن او ایلمنډ نو دی دواړو خو چې کوم دی پولیټیکل سیسټم هغه ماډل پیش کړی دی چې ډېر انټرسټینګ دی. نو دی چې د پولیټیکل سیسټم ماډل پیش کړی دی خو دی یو سوشیالوجیسټ. نو اوس که چېرې دی زموږ پولیټیکل ساينس کې موږ دا کسان او د دی هغه ماډل سټډي کوو او د دی په سوشیالوجي کې هم سټډي کېږي. دغه شان چې دی پبلک اوپینین چې څنګه موږ اوس ووایو چې رایه عامه چې ده نو رایه عامه په پبلک اوپینین چې دی نو دا په سوشیالوجي کې هم سټډي کېږي دا په پولیټیکل ساينس کې هم سټډي کېږي. د دې سوشیالوجي سره هم چې کوم دی نه هغې د یو معاشرې ترقي یا د یو معاشرې تنزل دې کې چې کوم دی پبلک اوپینین د خلکو هغه مینټل لیول د هغې میچورټي لیول د هغې تھنکینګ لیول د دې پکې کردار شته د هغې د تھاټس دغه شان په پالیټکس کې هم د دې کردار شته. او سوشیالوجي از انکمپلیټ وداؤټ پولیټیکل ساينس. نو چې موږ څنګه وایو چې دا پولیټیکل ساينس برانچ دی د سوشیالوجي نو چې پولیټیکل ساينس د دې برانچ دی نو که چېرې دا یو برانچ په سوشیالوجي کې نه وي نو هم چې کوم دی سوشیالوجي خو نیمګړي که نه نو دا سوشیالوجي دا نه دا هم د دې نه بغیر نیمګړې ده لکه ځکه چې پالیټکس از د پارټ اف سوسایټي. نو چې پالیټکس د سوسایټۍ پارټ دی نو پولیټیکل ساينس د سوشیالوجي پارټ دی او نو سوشیالوجي بغیر د خپل پارټ یو پارټ نه نیمګړې ده. نو داسې ده ډفرنسز اوس ستړي اوس که موږ ووایو چې نه بالکل دا بالکل یو شان ده که بالکل یو شان ونه بیا خو یو سبجیکټ و نو یو سبجیکټ نه دی بلکې د یو بل نه بدله ده. نو یو بل نه بدله څرنګه ده چې سبجیکټ میټر نوعیت دی یو بل نیچر چې دی سبجیکټ میټر چې دی نه د دواړو بدل دی د دواړو بدل دا چې پولیټیکل ساينس د پالیټکس سټډي کوي او دا چې کوم دی د سوسایټي سټډي کوي. د دې پرایر سبجیکټ چې کوم دی هغه سوسایټي او سوشل خبره ده د زمونږ د دې پالیټکس او پولیټیکل خبره ده. نو د دواړو سبجیکټ میټر چې کوم دی هغه بدل دی که نه که دی دواړه سوسایټي سټډي کوي هم نو ډفرنټ انګل او ډفرنټ وے باندې سټډي کوي نو سبجیکټ میټر یې بدل دی جدا جدا سبجیکټس دي.
دویم نمبر چې کوم دی نه سکوپ اف سوشیالوجي از لارجر از مور دین د پولیټیکل ساينس ځکه چې موږ وو سوشیالوجي چې دا نو هغه ټوټل دی او دا پارت دی نه چې دا هغه ټوټل دی هغه کې ډیر ټاپکس دي کنه هغه کې د مذهب په سوسایټي باندې اثر دی هغه کې د پیسې په سوسایټي باندې اثر دی او هغه کې د پالیټکس په سوسایټي باندې اثر دی که داسې نور څه دي دغه په سوسایټي باندې اثر دی د ایجوکیشن په اثر دی د چې داسې سم پرابلمز راشي غټ غټ دغه په اثر دی هغه کې چې په سوسایټي سره وړه د خبره هم ریلیټډ ده نه په سوشیالوجي کې ویل شي دلته کې زمونږ چې کوم دی نه سوشیالوجي سره سوسایټي سره دراغه پورې کار دی تر کومه پورې چې دغه پالیټکس سره کار دی نو ځکه چې کوم دی سوشیالوجي یو لوی وسیع سبجیکټ دی پولیټیکل ساينس دغه په مقابله کې لږ کنفاینډ دی او اټ از کنفاینډ اونلی to the politics, the political aspect of human life. نو دا دواړه چې کوم نه څه سیملیریټي او څه ډیفرنسز به تاسو ته چې مخې ته راغلي تاسو به زده کړئ بل ویډیو کې بعد پولیټیکل ساينس او هیستوري سره چې کوم ریلیشنشپ دی هغه وایو د الله په امان.